بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حتمي یم، ستاسو د ریاضي استاد. نن به موږ تاسې پوښتنې د تاسو د کتاب 21مه پاڼه کې حل کړو. تر دې دمه موږ تاسې په تېر درس کې د ضربي اجزاو، اولیه غیر اولیه عددونه، تجزیه او له هغه نه وروسته طاقت په باره کې او یا توان په باره کې وغږېدلو. نن به موږ تاسې د دغو درسونو پوښتنې حل کړو. صحیح ده؟ راځئ څخه خپل درس نو شروع کړو. دوه په توان د لس، لس په توان د دوه، پنځه په توان د اوه، شپاړس په توان د درې، پنځه ویشت په توان د شپږ ولولئ. طاقت خود قاعده او طاقت پکې وښیاست. دوه په توان د لس. ښه دی، موږ تاسې د دو فعالیتونو لومړی تمرین ده. صحیح ده؟ لومړی تمرین ده. ښه، موږ تاسې دلته دوه په توان د لس کوم یوې قاعده او کوم یوې طاقت ده؟ ډېر اسانه ده. دوه قاعده ده او لس مو طاقت ده. صحیح ده؟ پنځه په توان د لس، لس په توان د دوه، لس په توان د دوه. دوهم مثال دلته ده کې لس قاعده ده او دوه څه دي؟ توان ده او یا هم طاقت. او په انګریزي ژبه کې څه ورته وایو؟ اکسپوننټ او دته بیز وایو. ښه، دوه په توان د لس څه معنی لري؟ دوه په توان د لس یعنې چې دوه د موږ تاسې قاعده په خپل نفس کې، دوه په خپل نفس کې لس ځلې ضرب کېږي. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، څلور ځل، څو ځل؟ لس ځل به ضرب کېږي. لس په توان د لس په توان د دوه څه معنی لري؟ لس د موږ تاسې قاعده ده به په خپل نفس کې دوه ځل ضرب کېږي. دوه ځل. صحیح ده؟ توان په معنا د وار ده، دوه وار یا دوه ځل. دلته لس ده، لس وار. ښه ورته ځیر سئ، دا غلطي هېڅکله ونه کوئ. دوه په توان د لس، دوه ضرب د لس نه دي، دوه ضرب د لس نه دي. لس په توان د دوه، لس ضرب د دوه نه دي. توان او ضرب سره بیل دي. دوه په توان د لس په دې معنی چې دوه چې قاعده ده به په خپل ځان سره ضرب کېږي، خپل نفس کې به ضربېږي لس ځلې. لس په توان د دوه، لس به په خپل نفس کې ضربېږي دوه ځلې. همدارنګه نور مثالو ته وګورئ. پنځه په توان د دوه ده، په اوه ده. پنځه په توان د اوه، پنځه قاعده ده او اوه توان اکسپوننټ په انګریزي ژبه کې. پنځه په توان د اوه څه معنی لري؟ پنځه ضرب د اوه؟ نه. پنځه په توان د اوه یعنې پنځه ضرب د پنځه ضرب د پنځه ضرب د پنځه اوه ځلې. صحیح ده؟ اوه وار یا اوه ځلې. پوه شوئ؟ بیا به دا غلطي نه کوئ که نه؟ شپاړس په توان د درې څه معنی لري؟ شپاړس په خپل نفس کې درې ځل ضرب سوی. شپاړس مو قاعده ده، درې مو هم توان. صحیح ده؟ بل پنځه ویشت په توان د شپږ، پنځه ویشت قاعده ده او شپږ مو توان دی. صحیح ده؟ پنځه ویشت ضرب د 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 پنځه ویشت څو ځلې؟ شپږ ځلې. پنځه ویشترو دلته په توان د شپږ، پنځه ویشت ضرب د شپږ په معنا نه ده که نه؟ په څه معنا ده؟ پنځه ویشت به په خپل نفس کې یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ ځل ضرب کوئ. پنځه ویشت به یې راواخلئ، د پنځه ویشت سره ضرب کوئ. وروسته به بیا د هغه حاصل به د پنځه ویشت سره ضربېږي، بیا به د پنځه ویشت سره، تر څو چې موږ تاسې پنځه ویشت په خپل نفس کې شپږ ځلې ضرب کوو. صحیح ده؟ دوهم تمرین کې موږ تاسو نه غوښتلي چې اته په توان د لس په یوه بله طریقه ولیکئ. اته
په توان د لس په بله طریقه ولیکئ. اته په توان د لس، اته په توان د لس په بله طریقه ولیکئ. وایي په بله طریقه ولیکئ. صحیح ده. اوس موږ تاسو څنګه په بله طریقه لیکلی شو ده؟ اته په توان د لس موږ تاسې مخکې ویلو چې توان یا طاقت یا پاور په انګریزي ژبه کې د ضرب لنډه لار ده که نه؟ نو اته به موږ تاسې څه کوو اوس؟ لس ځلې په خپل نفس کې د ضرب په حالت کې ولیکو، ځکه چې موږ تاسې نه بله دوهمه طریقه غوښتلې ده د اتو په توان د لس لیکلو. څنګه یې اوس لیکو؟ اته ضرب دی، اته ضرب دی، اته ضرب دی، اته ضرب دی، اته څو ځل؟ درې، څلور، پنځه، شپږم ځل، اووم ځل، اتم ځل، نهم ځل، لسم ځل. موږ تاسې دغه اته په توان د لس ده. اته په توان د لس مو په بله طریقه ولیکه. اته ضرب اته ضرب اته ضرب اته لس. تاسو دلته ووینئ چې تاسو ډېر لنډ ځای نیسئ. اته په توان د لس، لس خالي دومره ځای نیولی، خو په د ضرب طریقه کې تاسو بس یو خط ډک، نو لنډه طریقه ہے د ضرب طاقت ده. صحیح شو. دریم تمرین، دریم تمرین د اته په توان د درې وروستۍ نتیجه لاسته راوړئ. اته په توان د درې وروستۍ نتیجه لاسته راوړئ. اته په توان د درې وروستۍ نتیجه لاسته راوړئ. صحیح ده. اته په توان د درې لاسته راوړئ نتیجه. اته به څنګه کوو؟ اته به خپل نفس کې درې ځله ضرب کو. اته به د اتو سره ضرب کو، څه کېږي؟ اته وته څو کېږي؟ اته وته څلور شپېته. صحیح ده. وروسته به څه کوو؟ د اتو سره به بیا ضرب کو. اته ضرب څلور څو کېږي؟ دو دېرش. صحیح ده. درې اصل راځي. شپږ اته څو کېږي؟ اته څلوېښت. اته څلوېښت درې څو کېږي؟ اته څلوېښت او درې یو پنځوس، پنځه سوه دولس، پنځه سوه دولس. صحیح شو. ښه. وروسته څلورم مثال ته به راشو. دلته موږ څه غوښتي؟ لاندې عددونه ولولئ او محاسبه یې کړئ. دا به موږ تاسو څه کوو؟ محاسبه کوو. ښه. څه لرو دلته؟ لس په توان د درې لرو، یو په توان د دوه لرو، دولس په توان د دوه لرو، څلور په توان د درې لرو. صحیح ده. لس په توان د درې څو کېږي؟ لس ضرب د لس ضرب د لس زر کېږي. صحیح ده. یو په توان د دوه څو کېږي؟ یو ضرب د یو یو کېږي. دولس په توان د دوه څو کېږي؟ دولس ضرب د دولس، دوه دوه څلور، دوه یو دوه، یو دوه دوه، یو یو یو، څلور څلور څلور، یو سل څلور څلوېښت. او څلور په توان د درې څو کېږي؟ څلور ضرب د څلور ضرب د څلور، څلور څلور اته، شپاړس، بیا یې ضرب څلور کوي، څلور شپږ څلورویشت، دوه اصل، دوه جمع، ښه، څلور یو اته، اته او دوه لس، ښه، څلور شپېته. صحیح. څلور یو څلور، یو څلور جمع دوه څلور شپېته، څلور دا مو پیدا کړه. صحیح ده. لس په توان د درې زر، ځکه چې لس ضرب د لس ضرب د لس کېږي که نه؟ دېرش نه کېږي، غلطي ونه کوي. لس ضرب د لس سل کېږي، سل بیا د لس سره ضرب کوي زر کېږي. یو په توان د دوه یو کېږي، دوه په توان د دوه شل څلور څلوېښت، څلور په توان د درې مو څلور شپېته سو. صحیح ده. او دلته یو کورنۍ دنده لرئ، دا مو له یاده ونه وځي.
راځئ چې نورې پوښتنې هم حل کړو. ښه په دو پوښتنو کې موږ تاسې اوس وینو ټول هغه اولیه عددونه ولیکئ چې د ضرب حاصل یې 18 یې. اولیه عددونه چې ضرب حاصل یې 18 یې، یعنې هدف یې دا ده چې موږ تاسې نه غواړي چې 18 تجزیه کړئ. په دوه یې تجزیه کړئ، نه دوه 18. په درې باید تجزیه کړو، درې 9. بیا یې په درې تجزیه کړئ، 1. 18 اولیه عددونه چې پکې ضرب شوي کوم دي؟ 2 ضرب 3 ضرب 3. صحیح ده؟ ښه که چیرې د 3 عدد یو ضربي جز او د 9 عدد بل ضربي جز وي، هغه د څو دی؟ که چیرې د 3 عدد یو جز د 3 عدد یو ضربي جز او د 9 عدد بل ضربي جز وي، عدد لرو یو ضربي جز یو ضربي جز 3 ده، بل ضربي جز 9 ده. نو هغه عدد به کوم وي؟ 3 ضرب 2 21. د 21 ضربي جزونه څوم دي؟ د 21 ضربي جزونه 3 او 9 دي. صحیح ده؟ دا خو دویمه پوښتنه شوه. دویمه پوښتنه شوه. پوښتنه درېیمه به دلته حل کړو. آیا داسې مستطیل به شته والی ولري چې اضلاع یې طبیعي عددونه او محیط یې اولیه عدد وي؟ موږ تاسې یو مستطیل لرو. آیا داسې یو مستطیل درلودی شو چې اضلاع یې طبیعي عددونه یي، مثلا 2 یي، 3 2 3. صحیح ده؟ دا اضلاع یې طبیعي عددونه یي او محیط یې جمع سي 3 جمع 2 جمع 3 جمع 2 څنګه یې سره جمع سي؟ محیط سره جمع محیط سره جمع شي، اولیه عدد کېدای شي که نه؟ اولیه عدد کېدای شي که نه؟ دا ډېر یو تخنیکي سوال ده، ښه ورته پام ونیسئ. اولیه عددونه موږ تاسې کوم دي؟ 1 3 2 3 2 3 5. ښه دلته به تاسو ته په واضح شکل به دلته خاص حل کړم. دلته ډېر ځای به ورته حل کړو. اولیه عددونه 2 3 5 9 11 14 دي که نه؟ نو که موږ تاسې یو مستطیل جوړوو، صحیح ده؟ مستطیل کې دغه مخامخې اضلاع سره مساوي دي. که دا 5 کړو دا به هم 5 کوو، که دا 4 کړو دا به هم 4 کوو. نو اولیه عددونه کوم دي؟ اولیه عددونه هغه دي چې په خپل ځان او په یو باندې د ویشلو وړتیا ولري. که اوس تاسې ګمان وکئ چې موږ تاسې مثلا محیط ووایي که نه د مستطیل، موږ تاسې ته کومې اضلاع پکار دي چې سره جمع سي؟ د 9 د جمع کولو لپاره به موږ تاسې یو اولیه عدد نه ګټه اخلو او بل به یو به مو اولیه عدد یي، ځکه چې ټول طاق عددونه دي که نه؟ طاق عددو ودي مثلا د 9 لاسته راوړلو لپاره موږ تاسې باید یو طاق عدد او بل جفت عدد سره جمع کړو، طاق او جفت سره جمع سي. 9 لپاره باید مثلا 1 او 6 جمع کوي چې وسي، 3 او 4 جمع کوي چې وسي. یو عدد باید طاق، یو عدد باید جفتی. 2 جفت عددونه سره جمع کوي، بیرته جفت عدد تاسو ته لاسته راځي. 2 طاق عدد سره جمع کوي، بیرته طاق عدد تاسو ته لاسته راځي. ښه نو دغه 2 ځلې سره جمع کړئ، باید موږ تاسو ته جفت عدد راکړي، او دا 2 ځلې مو سره جمع کړئ باید موږ تاسو ته طاق عدد راکړي، مثلا 3 4 یو. خو تاسو د 2 عددو جمع کول په نتیجه کې چې دواړه مساوي وي، هیڅ کله طاق عدد لاسته نسئ راوړی. 2 عددونه سره جمع کړئ، 2 عددونه سره جمع کړئ، صحیح ده؟ مساوي عددونه، مثلا 2 جمع 2 کوي، 3 جمع 3 کوي، 10 جمع 10 کوي، 11. هر
کار چې وکړئ دوه مساوي عددونه سره جمع کوئ تاسو ته طاق عدد نشي درکولی نو موږ تاسې د دغو دوه عددو د جمع کولو نه طاق عدد لاسته نسو راوړی د دغو عددو د جمع کولو نه طاق عدد لاسته نسو راوړی طاق عدد مو چې لاسته رانه وړ موږ تاسې محیط اولیه عدد نشي کېدی صحیح ده دا د نن ورځې درس و پاتې پوښتنې به موږ تاسې په راتلونکي درس کې ولولو نو د الله په امان